روغانی دی او زه د آی ایل اف چې کوم د ګنداپور سب کوارډینیټر یم اون لیګل افیرز نو هغه کې نقشه هغه پروف کی د سرکار سره په ملي بغت باندې لیګل ځای باندې یو کس راځي او قبضه کوي نو هغه به څومره طاقتور یو دغه به کم انوالومنت هایلایټ شو په دې باندې زموږ دویم پریس کانفرنس دی او تقریبا تاسو وایي چې ټول پاکستان. السلام علیکم، زه واجد الله او تاسو ګورئ ډبلیو یو پښتو چینل. نن چې را سره کوم وکیل صاحب دی نو دا د هیڅ تعارف محتاج نه دی او د عمران خان صاحب وکیل هم دی سعود روغانی. د دوی نو به نن تاسو کو چې د باجوړ لا کومه مسله او بالخصوصا نن به په دې باندې خبري اترې کو. د دې نه بعد به کوشش کو چې پراتون کې وخت کې چې څومره مختلف مسایل دي په مختلف مسایلو باندې به د دې سره پودکاسټ کو او دا دوی نه به کوشش کو ډېر سيزونه داسې چې کوم پښتنو ته نوي معلوم نه داغه کوشش وکړو. نو وس راځو د دې طرف ته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دی تاسو خیریت دی. راځو دا کومه مسله چې نن وا د دې په حواله سره تاسو ته تاسو کو د دې نه اول که تاسو متعلق خپل تعارف وکړئ نو دا به ډېر ښه. زما نوم سعود شاه روغانی دی او زه د آی ایل اف چې کوم د پی ټی آی وکلا وینګ د داغه سابقه فوکل پرسن ان د ټول پاکستان او بیا د الیمین ګنداپور سب کوارډینیټر یم اون لیګل افیرز نو زه په اسلام آباد کې پریکټس کوم او شاتم د کوم د سره تعلق دی. زما د مردان ساول ډېر سره تاسو تعلق دی. راځو دا کوم سپیسیفیک چې موږ خبره کوو دا نشاط چې کوم سینما د پراجا بازار کې په دې په دا پراپرټي چې کوم دا آیا دا پراپرټي د ګورنمنت وا یا د پرایویټ یو انر وا او دا د باجوړ چې د کم کسانو شیر دی پکې آیا په دې باندې قبضه ولې شو؟ دا بیسیکلی د پرایویټ کسانو پراپرټي وا 60% دغه شیر او بیا په 2012 کې زموږ عملګری چې کوم دی باجوړ ګروپ اف کمپنیز والا دی په کې 42% شیر واغستو او چونکه تاسو ته پته را چې کله نه پاکستان ازلی جوړ شوی دی نو په پاکستان کې چې کله د دهشتګردۍ आवाज اوچتي کې دا قبضه مافیا دا یو ډیره غټه مسله ده. زه نه پوهیږم چې دا قبضه مافیا دا مسله 75 سالو شو د پاکستان د جوړېدو نه پورې دا نه حل کیږي. لازمه خبردار چې په دې کې به هغه خلک انوالو چې کوم وکتاران دي یا کوم انتظامیه ده یا چې موږ ته کوم ډي سی وایو یا کمشنر وایو نو بنیادی طور دلته په پنډه کې یو قبضه گروپ ته ملک عارف هغه لیډ کوي او ملک عارف کار دا دی چې هغه مختلف زیونه بلډینګز چې کوم دي دا غي 2 نمبر رجستری یا انتقال یا په کې پی ټی ډی یا په کې نقشه هغه پروف کی د سرکار سره په ملي بغت باندې او بیا هغه خلک چې کوم دین او هغه پرشرایز کی هغه ټارچر کی دونه تنګي کی چې هغه خلک هغه سره کینی سیټلمنٹ او دا طریقې کار په ټول پاکستان کې د قبضه ګروپونو یې نو دا چې کوم پراپرټي دا نشاط سینما په دې باندې هغه یو جالي پی ټی ډی جوړ کړه او چې کوم د دې انتقال اندغه د پاسه په یو انتقال جوړ کو او په هغه باندې هغه نقشه اپروف کا او دی بیا په های کورټ ته لاړ او په های کورټ کې په سټیر واغستا خو دلته چې کوم د فوکس کوم خبره د نوغه دا چې هغه سټې باوجود چې کوم دی نو هغه رالو او په دې کې توړ پوړ شروع کو په دې کې ماتول شروع کړ د بلډینګ بالکل هغه شی په ول چینج کړه د ختم کړه هغه شی په وته چینج کړه دی په دې کې بیا د دې او د هغه تر منځ د دې چې کوم کسانو یا هغه اٹیک کو بیا د دې کسان پکې یو کس پکې شهید شو او نور کسان چې پکې زخمیان شو بیا په دې کراس اف آی آرز په یو بل کې وکړو. خدا زمونږه بدقسمتي ده چې تر نن تاریخ پورې د هغه چې کوم دی رزلټ نه روزي لګیا دي د دې نن دویم پریس کانفرنس ته په اسلام آباد کې د خپل حق لپاره د ډي سی د ای ډي سی د کمشنر د اس ایچ او نواله تر آی جی پورې د ټولو دروازې دی کټکټاو کړي چې موږ له بدلته نه انصاف ملو شي او زه دا وایم چې دا ډېر خپلم انفلوئنشل خلک دي پیسې والا خلک دي غریب سړی نه دي عام خلک نه دي چې د دې یا تعلقات نشته یا د دې خطا سوچو کې چې اغه نه باوجود په یو لیګل ځای باندې یو کس راځي او قبضه کوي نو هغه به څومره طاقتور یو دغه به کم انوالومنت او یا زمونږ د ادارې چې کم دي دا څومره کوکلا شوی دي دا څومره کمزوري شوی دي چې دی د پیسو د پاره د رز رڼا چې کم دی د پنډې شهر دا نه مردان دی نه 400 د پنډې دا په دې کې تاسو آرمي چیف اوسېږي په دې کې تاسو کور کمانډر اوسېږي په دې کې تاسو ډېر رینوټ خلک اوسېږي هغه باوجود یو کس راځي د رز رڼا او د دې بلډینګ ماتي نو ظاهره خبردار چې هغه سره په انتظامیه کې چې څنګه دی ال ایچ کی چې په دې کې د کمشنر صاحب انوالومنت ته نو زه خدا غړم چونکه زما د وکالت سره وابستګی ده او د معاملات سره خپلم زما ډیره زیاته وابستګی ده چې د یو پټواری
یا د یو اس ایچ او بس جرأت چې د هغه یا اس پی یا اس اس پی یا د کمشنر هغه ته ډایرکشن نه ورکړي دی خدای جرأت نشته هغه خدای د اجازت نه بغیر د ایشو دومره هایلایټ شو په دې باندې زموږ دویم پریس کانفرنس ته او تقریبا تاسو وایي چې ټول پاکستان ته د وخت د دې ایشو پته ده نو بیا هم د هغه باوجود چې په دې کې د انصاف نه ملاويږي نو په دې کې خو بس مس منیجمنت وی کنه بالکل سونه سم مسائل هم کوي بلکې موږ د پراپرټي خبرو کنه دا پراپرټي بالکل د راجا بازار بالکل په مین ځای باندې دومره په مین ځای باندې لکه څنګه چې تاسو خبرو کړل چې د کې بار می چې بالکل د دې سره نږدې اوسېږي نور چې څومره اهم شخصیات دی هغه هم دلته اوسېږي بیا په داسې ځای کې قبضه کول او بیا بالخصوصا دغه کسانو چلتا دیو دا خبره هم غني چې په دې راجا بازار کې تقریبا 70% جدي دا د باجوړ چې کوم تاجران دی هغه دي د دې څه وجه کېدل شي آیا د کومه بار نور ملکونه ګورو هغه تجارت چې څونه خلک تجارت کوي نو هغه پروموټ کوي کوشش کوي دا هغه سره چې دوی په مخ کې باندې لاړ شي هغه ته پیسې ورکوي هغه ته لارې کولاوي او زموږ په ملک کې مونږه د تاجرانو سره دا کار کوو خو په دې دا خبره کول غواړم چې ټولو نه بنیادی دغه چې کوم دی نو رول اف لا دی سپریمیسی اف کنسټیټیوشن دا د انصاف اداري دی چې کله ستاسو د های کورټ د سټے آرډر نه منل کیږي چې کله ستاسو د های کورټ کنټمپټ اف کورټ نه منل کیږي چې کله ستاسو عدالتونه دونه کوکړه شي دونه کمزور شي او ستاسو ادارې چې کوم ریګولیټینګ باډي د پولیس شو یا کمشنر خو ریګولیټینګ باډي دا چې دا د حد قسم دغه تراشي او موږ دا خبره کوو چې بهر نه د ملک ته انویسټر راشي ستاسو په ملک خپل انویسټر چې پروت دی زویم دا چې پښتانه غریبانان په خپل کلو کې په موږ اپریشن دي په باجوړیانو باندې په دی باندې ظلمونو شو دی خپل سرمایه راوچتي په نیم قیمت خرڅي په نیم قیمت نه په 25 پیسې خرڅي او اسلام آباد ته راځي خپل سرمایه وروړي او بیا دلته پر ریشل ګراوندز باندې پر ریسیزم ګراوندز باندې چې کوم دی چې دا پښتون دی او دلته راځي او غسر دا قسم زیاتی کیږي نو موږ وایو چې دا فیډریشن ته نقصان دی دا د پاکستان ته نقصان دی آیا دا کار به کله پورې چلیږي دا خو تاسو سوچو کې چې دا خلک ته خپل د حق ته پر راوته دي وسایل سره شتار سشتا دا غریب خلک چې مونږ ګورو چې د چا نه غي اس ایچ او پیجنی نه څه تعلقي نه وسره خرچي زکه په عدالت کې تاسو په وکیل باندې خرچه کیږي تاسو ډېر زیات پیسې ولګي نو ډېر خلک چې کم دی غل لیټیګیشن ته نتل غواړي ځکه چې افورد کول نه شي لیټیګیشن بذات خود چې کم دی نو لیټیګیشن بذات خود چې کم دینو هغه سړی افورد کوي چې چا سره وسایلی نو دا ډیر زیات لمحه فکریه ده او مونږه د پاکستان د لپاره په دې بنیاد یو ډیر غټ فکر لرو څومره ځوانان چې کوم دي بالخصوص د کیمرې تر تک تاسو مخ ډیر وایي ځوانانو طرف ته دوی تاسو پیغام لري او بالخصوص چې کومه تجارت طرف ته روان دي دوی د لپاره تاسو پیغام لري زه بالکل ځوانانو ته دا پیغام لرم چې تاسو خپل یو اویرنس په خپل ځان اویر کې او بیا د اویرنس لپاره داسې قسمه اکټیویټیز کې ساخله ځکه چې دا زموږ ملک ته دا ملک مونږه د غلو ډاکوانو ته نشو پرې خو دی د ملک لپاره بس او تاسو چې کوم دی قدم وچتو او ان شاء الله اگر زلره نه دا یو سټرګل د ډیموکراسي چې کوم ده نو دا 100 ایئرز چې کوم دی یو اس ای غستي چې خپل ډیموکراسي فلریش کړي و نو دا یو سټرګل دی خو زه دا غړم چې دا سټرګل به موږ ټول په شریک کو تاسو د میډیا ملګری با خپل کردار د کوي مونږ وکلا بیا تاجران بیا ډاکټران بیا د ټول کمیونټي چې راوځي مونږ ټول خپل کردار دا کو د خپل ملک ته لپاره ځکه چې دا مونږ د 10% یا 20% اشرافیت نشو پرې خو د چغیله ګیادي د خلکو وینه په د ملک اسکی د خپل فائدې د لپاره او د ملک د نقصان د لپاره نو زه ټول ته دا کوم چې مونږ ان شاء الله خپل همت نه بیلو او مونږ خپل आवाज ورتو او یو بل سره مونږ یونایټډ ودرېږو چې موږ خپل ملک بچو تاسو د وخت راکولو ډیره شکریا کوشش وکوم په راتلونکي وخت کې په مختلف مسایلو باندې د دې سره خبرې کوو ځکه چې دا ځوانان وکیلان دي او د دې ځوانان وکیلانو نه موږ ډیره زیاته فائدہ اخیستل شو او دوی کومه وګورو دا د پاکستان چې کوم سرخار دی په دې کې دوی پریکټس کوي د دې نه تاسو اندازه لګولای شئ چې دوی وسومره کمپټنس وي نو د بلې ویډیو پورې ماته اجازه راکړئ کوشش وکوم په نیکسټ پودکاسټ کې به دوی لازمي اخلو او په مختلف مسایلو باندې به خبرې کوو نو دا هغه پورې ماته اجازه راکړئ د الله په